په دې اړه هم د بحث لپاره سیاسي فعال نظیر آریان ته بلنه ورکړې. آریان صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونه. سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو ته لومړی او پسې ټولو هیوادوالو ته هیلهمند یم چې ټول یو روڼ سهار او خوږه ورځ را پیل کړې وي. ټول ته جمعې ورځ په خیر وایم. ډېر مننه. پیل له دې وکړو چې ویل شوي دي چې شاوخوا 3-4 ورځې وروسته په پاکستان کې د طالبانو د استازو او همداشان د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان ترمنځ لیدنه وشي. په افغانستان کې د چارواکو غبرګون ورته دا دی چې په دې سره پاکستان غواړي هغه څه رښتیا کړي چې رښتیا هم دوی ادعا کوله چې طالبان پاکستان کې نشته او دا خلکو ته وښایي چې نه په طالبانو مرکزونه شته هلته نه د طالبانو کوم کمیټې شته په پاکستان کې، یوازې دوی دغه د خبرو لپاره راغله. فکر کوئ چې دغسې زما په اند باندې زه تر کومه ځایه پورې چې دغه موضوع تحلیلوم، تاسې وګورئ په تېره هفته کې دوی په روسیې کې ناسته درلودله. په روسیې کې د هیواده څخه هغه سیاسیون چې هغه په تېر نظام کې په سر د قدرت وه، پر لوړو پوزیشنونه وه او په دې د دوی په سرلاری چې و د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی و او د پاکستان دا رنګه کړنو ته دا خو ټوله هیواد ته ثابته سوې ده، دنیاوال ته ثابته سوې ده چې تروریستان همیشه د پولې اغاړې ته روزل سوي دي. د تروریستانو په ټنځۍ نه د پولې اغاړې کې دي. موږ که ووایو چې دې مثال شعور کولی سو، مثلا اسامه بن لادن دا چیرې و؟ دا هم د امریکا یو غوښتنه وه، دی هم یو تروریست و او دې ته ورته پاکستان همیشه د افغانستان سره هغه نوع اړیکې پاللې دي چې د پاکستان ملي ګټې خوندي یې. زه راځم دې خبرې ته، موږ او تاسې دغه ښه تجربه په تېرو وختونو کې تکرار کړې ده چې په هغه کې زموږ د افغانستان مخکنی محبوب ولسمشر ډاکټر نجیب الله په شهادت ورسېدی او د هغه نظام ته هم د مجاهدینو دغه غوښتنه وه، هغه سوله هم د پاکستان څخه راله چې مجاهدینو پر دا غوښتل چې روسان د افغانستان څخه ووځي او هغه وخت هم مجاهدینو ته پناه پاکستان ورکول، وسلې پاکستان ورکولې. دغه ناستې چې اوس کیږي زما په اند سره دغه ناستې د هیواد دپاره یو بل ناسور زیږوي او موږ دې ته هیلهمند نه یو چې د پاکستان صلح دې په افغانستان کې ګټوره تمامه سي. بله خبرې ته که راسو، موږ سولې ته اشد ضرورت لرو. موږ هغه نوع سوله غواړو د پاکستان سره، هغه اړیکې غواړو د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې مو په سټنډرډ ډول سره د نړیوالو او دنیاوالو سره په ثبوت اوسي. او که دا دوی وایي چې طالبان د پولې هغه اړې ته دوی ځان د دې څخه خلاصوي چې یعنې طالبان په پاکستان کې نسته، دوی راولي د خبرو میز ته کښېني. د طالبانو ځینې مشران چې هغو غوښتل د نظام سره یو ځای سي، دولت پر خلاف خپل وسلې کښېږدي، ولې همیشه هغه طالب وسلوال په پاکستان کې وژل سوي دي؟ د دې جواب څوک وایي؟ د سولې وروستیو حادثو ته پام سره چې د امریکا ځانګړي استازي د افغان سولې لپاره زلمي خلیلزاد د هڅې ګړندۍ کړي دي، قطر ته 2-3 ځله لاړ، دغه ورځ پاکستان ته سفر وکړ، اوس بیا په سفر دی، ممکن افغانستان ته راشي، پاکستان ته لاړ شي، دا ځل ترکیه او ځینې اروپایي هیوادونو ته هم د سفر تابعه نیول شوې ده. یعنې فکر کوئ چې رښتیا به هم خلیلزاد دا کار کړی وي چې پاکستان دې ته حاضر کړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي او ممکن د طالبانو سره دا غونډه چې کوي په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کولی شي؟ زه به یوه خبر تاسو ته وکړم، لیدونکو ته به زه دا ووایم، دغه خلیلزاد چې دا کوم سفر د افغانستان د سولې په وړاندې باندې رافیل کړی او دوی د امریکا د رئیس جمهور د لوري څخه خاص استازي وټاکل سو د افغان د سولې دپاره. افغانان سولې ته شدیده اړتیا لري. په یو طرف کې که موږ زیانمن سوي یو، په یو طرف کې که موږ شهیدان ورکړي دي، هیواد مو چوک سوی دی، هره ورځ د ځوانانو جنازې دي پورته کیږي. بل طرف ته امریکا هم د افغانستان د جنګ څخه ستړې ده. امریکا اوس په سیمه کې یو سوله ییز افغانستان غواړي. هغه غواړي چې هغه نور نسي کولی چې د افغانستان د جنګ تمویلات نور دوی په خپل غاړه باندې واخلي. دا اوسنی رئیس جمهور د دې څخه مخکې چې رئیس جمهور سي هغه یو بزنسمین و. زما په اند هغه هر څه د بزنس یا تجارت په سترګه سره ګوري. او بله خبره دا سوله چې خلیلزاد چې دا کومې هڅې راپیل کړي دي او دوی غواړي چې دغه په افغانستان کې یو تل تر تله صلح حاکمه سي. زه دا وایم چې دغه د سولې دپاره ولې د افغان ولس سره ناسته نه کیږي؟ دغه ناستې ولې د هیواده بهر کیږي؟ دغه د سولې په وړاندې باندې خو فتوا په تېر ځل کې په مقام اعظمه کې ورکول شو چې د مکې معظمې فتوا یې ونه منل. تاسې وګورئ په اولین ځل سره د افغانستانو د علما شورا 3000 کسیزه علما شورا جوړه سول. اولین ځل سره افغان علماو په څو میاشتې مخکې په دې باندې فتوا ورکړه چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ دی، دا یو بې بنیاده او بې بنسټه جنګ دی. او بل اړخ ته طالبان وایي چې نه موږ د دې نظام سره سوله نه کوو، که موږ سوله وکړو د دې کریډټ رئیس جمهور اشرف غني اخلي. نو دا داسې ثابتېږي چې دا نظام پر حقه او موږ ناحقه جنګېدلو. خو
زه راځم دې خبرې ته. اولین ځل دی چې افغانستان دغه د اوسني رئیس جمهور دورې ته که وګورو سید شهیدان لرو، تلفات لرو، ځوانان مو شهیدان سوي، سرتیري مو شهیدان سوي، مګر موږ ډېر ښه پرمختګ کړی. اولین ځل دی چې پاکستان د اقتصادي لوري سره افغانستان د زوال سره مخ کړی دی. پاکستان چې د افغانستان اوسنی حالت ګوري دی غواړي چې یو نوی سیاسي چال ولاړ سي. د شطرنج لوبه ده روانه ده، کله یوې خواته کله بلې خواته، خو نسبتا دغه عمران خان چې د دوی لومړی وزیر سوی دی، زه دې ته هیلهمند یم لکه څنګه چې د تورخم بارډر 24 ساعت دپاره خلاص کوي، که دغه ارتباطات دغسې وساتل سي او د پاکستان ISI یا د پاکستان استخباراتي شبکې ته دومره واک ورنه کول سي، څه ناڅه دغه واک دوی اوس دغه وبخئ دغه اوسني وضعیت ته پام سره پر پاکستان دا باور کېدلی شي چې د افغان سولې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. هغسې چې تازه پخواني ولسمشر امبیلکر کرزي یو مرکه کې ویلي د 2 ورځې مخکې ګمان کوم که پرون چې هغه لا هم پر پاکستان په دې باندې شک لري. زه اوس دغه نکتې درته راتللم. تاسې وګورئ رئیس جمهور، پخوانی رئیس جمهور او هغه ټیم چې دوی ولاړله روسیې ته د سولې په اړه یې ناسته درلودله، هغه خپله ویلي دي چې زه په دې باندې شک لرم او هغه دا هم ویلي دي چې لویه جرګه باید جوړه نه سي. د دې سره سره عمر زاخي الوال پخوانی د وزارت مالیې وزیر او د پخوانی پاکستان کې سفیر، هغه هم په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې موږ هغه سوله نه غواړو چې هغه افغان دولت یا افغان نظام له منځه څخه وړي، ځکه دوی د دغه ناستې غړي وه، دوی خلکو هلته ګډون درلودلی. طبعا دا دوی ته ثابته سوې ده پاکستان هیڅکله د افغانستان سولې لپاره په صداقت او رښتینولۍ سره ژمن نه دی. چې د پاکستان صداقت نه وي په افغانستان کې سوله ټینګېدی شي، یعنې هغه نفوذ او پام سره چې پر طالبانو یې لري. زه د پاکستان صداقت خو رښتنی دی، خو دلته خبره دا ده چې دغه د سولې پروسه په نړیوال سټنډرډ سره مخ ته ولاړه سي. نړیوال د پاکستان څخه هغه نوع تضمینونه واخلي چې بیا به د دوی د خاورې څخه پر افغان خاوره باندې برید نه کیږي، بیا به دغه تروریستانو ته یا هغه شبکو ته چې دوی غواړي صلح راسي د افغان دولت یا افغان نظام سره یو ځای سي، د هغه تضمین باید په نړیوال سټنډرډ سره وسي. که چیرې نړیوال پر پاکستان فشار راوړي، کیدای سي امکانات د دې سته، ځکه پر پاکستان کې اقتصادي بندیزونه ولګوي، نور بندیزونه ولګوي، د دې امکانات سته چې په افغانستان کې سوله تل تر تله حاکمه او برقراره اوسي. خو زه افغان ولس ته وایم د افغانستان اوسنی ولس دغه 18 کاله که موږ جګړه وکړه، که جګړه پر موږ تمویل سوې وه، زموږ ځوانان شهیدان سوه، زموږ تحصیل کرده خلک مو له منځه څخه ولاړله، جنرالان وه، دغسې سرتیري وه. زه دې ته فکر کوم چې دا نظام دا ولس هغه ولس نه دی لکه په 2001 کال د بون په کنفرانس کې چې و. دا ولس اوس پوهېدلی دی. تاسې ته یو لنډ مثال دا درکوم. عباس ستانکزي ویل د افغانستان پوځ باید منحل سي، مګر د ولس غبرګونونه چې ولیدل په سوشل میډیا او رسنیو باندې، ولې دا بله ورځ خپله خبره واړول. طالبان هم په دې پوهېدلي دي چې ولس زور د خدای زور دی. بله مسله تاسې د ولس پر هغه باندې ډېر تاکید کوئ چې د ولس نقش ډېر مهم دی او اغېزناک دی د افغانستان په مسایلو کې. د مشورتي لویې جرګې لارښوونه شوې ده، ولسمشر غني کړې او په کوردنه ډېرو احزابو پخواني ولسمشر په ګډون ډېرو مشرانو له دې غوښتنې هرکلی کړی. فکر کوئ چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې مرسته کولی شي؟ د افغانستان په کړکېچ په حل کې مرسته کولی سي. ګوره دا سوله چې راځي، دا سوله داسې نه دی طالبان غواړي چې د افغانستان په اساسي قانون کې تغییر راسي، نه. دغه اوس چې کومه لویه جرګه راځي، فکر نه کوم دا د عنعنوي لویه جرګه اوس چې هغه د په قانون کې تغییرات راولي. دوی د موقت ادارې غوښتنه کړې وه، خو خپله پرون رئیس جمهور کرزي خپله ویلي دي چې باید موقت اداره رامنځته نه سي. مګر وخت چې موقت اداره رامنځته کېږي، زه دلته په دغه دوو موضوعاتو باندې نه پوهېږم. دوی کله یو اړخ پر اوسني رئیس جمهور باندې فشار راولي، کله ورته وایي چې موقت اداره غواړو. وخت چې هغه د ډېر تحلیل وروسته ومني ورسره، بیرته دوی وایي چې موږ نه غواړو. دا هغه اشخاص دي، د اشخاص ټول ازمایل سوي دي، دا په سر د قدرت و، دا د دې ولس دپاره، دا د ملت دپاره یو ناصر دی. دا هغه اشخاص دي چې دوی غواړي خپل اقتدار وساتي، خپل هغه تورې پیسې یا بلاک مني چې دوی په بانکونو کې لري، یا په سویس یا په دوبۍ یا په لندن کې چې دوی کومې مځکې او پراپرټیانې لري، د هغه په خاطر باندې دوی غواړي چې بیرته اقتدار ته راستانه سي. اوسني رئیس جمهور په څه رقم چې روان دي، که راتلونکي انتخابات ترسره سي او دی بیرته راتلونکی رئیس جمهور سي، زه هیلهمند یم چې افغانستان به په راتلونکي 5 کالو کې په سیمه کې د خپل هیواد په د سیمې په هیوادو کې د ټولو سیال اوسي. حتی زموږ به تر هغوی یو څو قدمه مخته هم یو، ځکه د افغانستان اوسنی نفوس ته په کتو سره ډېره زیاته اندازه یې ځوانان دي. ډېره زیاته مننه. سلامت ژوندي اوسئ. فعال نظیر آریان، هرکله آباد اوسئ، کور ودان. مننه.